السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن سیشنبه د 1403 هجري شمسي کال د هوت میاشتې 10 نیټه چې د 2025 کال د فبروري له 13 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. غزنی کې له روغتیايي مرکزونو سره د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته وسول. د غزنی ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت له 25 روغتیايي مرکزونو سره د 15 کلمه طبي او غیر طبي وسایلو مرسته وسول. سرچینې ویلي دي چې د جاک موسسې په مالی ملاتړ د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یاد ولایت د مرکز ولسوالیو په ګډون له 25 روغتیايي مرکزونو سره د 15 بیلابل ډول طبي توکو او د طبي او غیر طبي توکو مرسته سوي. د سرچینې زیاته کړې ده چې اوسمهال په دغه ولایت کې یو سلنه روغتیايي مرکزونه د یادې موسسې د روغتیايي خدماتو تر پوښښ لاندې دي. واڅه کوي چې په راتلونکي کې له روغتیايي مرکزونو څخه د اړتیا وړ نور وسایل وپیري. کندوز کې د 110 کیلو واټه برېښنا لیږد پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د کندوز د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د شیرخان سوداګریز بندر څخه تر کندوز ښار پورې د 80 میلیون افغانیو په لګښت د 110 کیلو واټه برېښنا مزید د بیرغونې چارې بشپړې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر د یادې پروژې د پرانیستي مراسمو کې ویلي دي چې د یادې پروژې چارې یوې میاشتې په موده کې بشپړې شوې دي او د یادو مزو په نښلولو سره به د یاد ولایت اوسیدونکو ته 15 میگا واټه برېښنا برابر او په کلنی ډول به تر 140 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شي. د جلال آباد ښاروالي 533 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي چې د روان 1403 کال په تیرو لسو میاشتو کې 533 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. جلال آباد ښاروالي د عوایدو راټولولو رئیس عبدالواسع ویلي چې د جلال آباد ښاروالي د روان 1403 کال په تیرو لسو میاشتو کې له بیلابیلو برخو څخه 533 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. هغه زیاته کړې ده چې د یادو عوایدو له جملې څخه 50 میلیون افغانۍ د باکیداري او د دې سره ترڅنګ 14 میلیون افغانۍ د جوازونو او پاتې عواید د ملکیتونو د کرایو له لارې راټول کړل شوي دي. راتلونکي کال پکتیا کې د اوبو برېښنا دوه لوی بندونه پرانیستل کیږي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د پکتیا له سرپرست والي مهر الله حماد سره په کتنه کې ویلي چې راتلونکي کال به پکتیا کې د گاویانو او سوري ځولي د اوبو د برېښنا بندونو سربیره د اوبو انرژي ریاست د ودانۍ پرانیستنه وشي. منصور دغه راز ویلي چې د مچغولو بند د لومړۍ چارې هم بشپړې شوې دي چې د امکاناتو له برابرېدو وروسته به عملي چارې پیل شي. سرپرست وزیر د جاپان سفیر سره د روغتیايي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشو کرو سره د روغتیايي همکاریو د دوام او پراختیا په اړه خبرې کړې دي. سرپرست وزیر د جاپان له روانو همکاریو مننه کړې او د عامه روغتیا وزارت د نوي پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي دي. د جاپان سفیر د روغتیا په برخه کې د لا پیاوړي همغږي هرکلی کړی او د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.